په 583 هجری کې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله دا حتین او دا علاقی او سره بیا بیت المقدس او دا ټول فتح کړي. څومره په عزت فتح کړي. حتین ته سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه راغی او د هغه حتین علاقی مختلفو علاقو بادشاهان یوځای شوي او ډیر مضبوط فوج تقریبا 3,000 فوج تیار کړو. 3,000 دا دی تیار کړو او هیڅ نه غوښتلو خو د مضبوط جنگ په اراده باندې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله راغی او حتین سره یو ځای کې ډیره واچوله او جنگ شروع شو او خو مضبوط جنگ وشو. داسې جنگ وشو چې په 63,000 عیسایانو کې 10,000 عیسایان مردار شو او 10,000 دا بندیان شو. صرف 3,000 عیسایان پاتې شو او تاریخ لیکلی دی په هغه 3,000 کې نو هغه وتښتېدل. اکثر پکې زخمیانو کورونو کې مړه شول. 80,000 د هغې صفایا وشو. 80,000 تاسو راوالي امام ابن کثیر لیکلي په البدایه والنهایه کې داسې بندیان هغه دور د اسلام د عزت دور و، الله د مدد دور و چې کله بادشاهانو د الله فریضه ادا کوله، د الله د دین مدد کوله او د الله پاک دین حفاظت به کوله. نو دا بندیانو امام ابن کثیر رحمه الله لیکلي چې یو مسلمان به 10 عیسایان نیولي وو، ځان به به روان کړو بندیان قیدیان او دومره بې قیمت چې د مجاهدینو سپلای به نه وي. نو کله به یو کس ته وایي دا یو سپلای راکړو دا یو انګریز پکې واخله. نو د انګریز قیمت یو بوټو شو، یو پیزار یو سپلای وه. امام کثیر لیکلي وایي بعضې کشتیبانانو ولیدل چې مسلمانانو 10 عیسایان ځان سره بندیان روان کړي، خپو کې به سپلای نه وه. نو کس ته ویل دا یو سپلای په ما خرڅه کا او د انګریز پکې واخله. نو اسلام کله د اسلام صحیح لاره اختیار شي، د الله د دین د مدد لاره اختیار شي، بیا د انګریز قیمت صرف یو بوټي صرف یو سپلای وي په خبره باندې پوهېږي. نو دا فتح شوه. بیا بیت المقدس ته سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله راغل او غټې نو صلیب نشانونه ودرولي عیسایان 5 ورځې هلته تېرې کړلې او دې سره د جنګ اراده وکړه چې د هغه عیسایان په دې مجبوره شو خپل سوال جوابونه راولېږل. وایي مهرباني وکړه او موږ سره صلح وکړه. هغه وایي نه. سلطان ایوبی رحمه الله فرمیل وایي انا انوب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الذب عن امته فی الذب عن امته. وایي نن به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په دفاع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب جوړېږم. نن زه نائب یم. څنګه به چې حضور د خپل امت حفاظت کول، نن زه د حضور نائب جوړېږم او د حضور حفاظت به کوم. نو صلح نشته. وایي دا به زه وطن فتح کوم. عیسایانو وایي تاسو په زور بیت المقدس اخیستی دی، زه یې په زور فتح کوم او زه به م وژنم. زه به نن هغه د حضور حق ادا کوم. خو بیا ډېر زیات دي خوارۍ کولې. نو بیا هغه چې کوم بادشاه دی اما ته راولي. نو هغه بادشاه خپله راغی، ډېره زیاته عاجزي وکړه، ډېره زیاته کمزورۍ اظهار وکړه چې موږ سره ته صلح وکړه. نو هغه ورته زه خو صلح نه کوم. نو بیا ورته وویلې چې ستاسو د مسلمانانو 4,000 بندیان دي موږ سره. نو که ته موږ سره صلح نه کړې زه به هغه ټول بندیان هم قتل کړم، خپل بچي به هم قتل کړم، خپل ښځه به هم قتل کړم او بیا به تاسو سره جنګ وکړو نو څه خیر به پاتې شي. نو ښه ده چې تاسو موږ سره صلح وکړئ. نو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه بیا غاړه کېښوه او صلح وکړه په دې شرط باندې چې هر سړی به 10 دراهم راکوي، زنانه 15 دراهم او ماشومان هغه به 2 درهم راکوي او چې د چا وس ني هغه وینځي او غلامان هغه بندي وي 40 ورځې پورې به دا هر څه رارسوئ. 14,000 قیدیان ونیول. څومره دي؟ 14,000 عیسایان بندیان کړل او بیت المقدس الله پاک فتح کړو. دا دویم ځل د بیت المقدس دا زموږ قبله اول وه.
اوس بیا د یهودو په قبضه کې ده بیا جهاد غواړي جهاد څه غواړي جهاد نه بغیر زمونږ استاد د اسلام او د مسلمان غلبه نشته ډیره د افسوس خبره ده تازه تصویران راغلي دي نو د يهوديانو زنانه پولیس والا مسلمانانو له لاسونو تړلي دي او مسلمان روان کړي دي یا هغه دورو چې یو مسلمان به 10 عیسایان روان کړیو او موږ دومره ذلیل شو چې د يهوديانو زنانه پولیس والا اوس ظلمي روان کړي لاسونه ولا تړلي او لاس نه نیولې او مسلمان روان کړي د اسلام تاریخ څومره داغدار شو د اسلام هغه سپین تاریخ څومره تور شو د اسلام هغه عزت څومره کمزور شو بیا به دا هم تاریخ کې لیکل کی چې مسلمانانو داسې وخت راغلیو یو دور داسې راغلیو د مسلمانانو د مغلوبیت او د شکست چې زنانه مسلمان روان کړو لاسونه به ورته تړلیو او باندې کړی وو الله اکبر کبیره د اسلام د عزت ورزسته شوی د مسلمان د عزت ورزسته شوی هغه د بی ضمیره حکمرانانو د بی ضمیره قوم بی ضمیره حکمرانان د لاسه د اسلام عزت د خور سره خورش د مسلمان عزت د خور سره خورش